زه حیران یم چې دا فولنګ چا ایجاد کړی دی، کار چا ایجاد کړی دی که نه؟ ډېر بدبخت انسان دی، ډېر ذلیل انسان دی دا چې دا فولنګ دا شی ایجاد کړی. کېدای شي دا هغه خلکو ایجاد کړی چې کوم خلکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث معلوم و او د هغې په خلاف کې دا طریقه ایجاد کړې ده. فولنګ څه د بل بېعزتي کول، بل له تکلیف ورکول، دا کم اسلام دی، کم ایمان دی او کم دین دی چې نوی هلک راشي کالج ته نو هغه له به ته بېعزتي کوې؟ ګوره د اسلام نه دا خلک بالکل الټا روان دی، بالکل الټا. نوی هلک چې کالج ته راغی، یونیورسټۍ ته راغی، خو میلمه دی او نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې ایمان لري په الله باندې، په ورځ د آخرت باندې، دی د خپل میلمه قدر وکړي. ادا ظالم رالګي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم ماتوي، دی د میلمه بېعزتي کوي. هلک باندې صاحب کله یو شی ورارته و، کله به بل شی ورارته وه، کله پرې داسې چل وسه وکړي په یو یې ډرم ته خېژولو چې بره وخېژه د هغه اذان وکړه، په زور یې پې اذان کو. هغه خو مجبوره ده چې اوس مې خرابوي دلته، هغه اذان شروع کړی، هغه اذان شروع کړی، بل راغلی ډرم لیلا ته ورکړی، ښکته راته ویل دلدار اذان ټیم دی چې ته اذان کړي. و داسې بېدینه خلکو سره سړی څه وکړي؟ دا کم دین دی؟ دا کم زما په کالج او زما په یونیورسټۍ کې نن دا اخلاق خلکو ته ښودلی کېږي. په کار حکومت لره چې حکومت په دې باندې نوټس والي، په کالج او په یونیورسټۍ کې په تعلیمي ادارو کې خلکو ته بد اخلاقي ښودلی کېږي، د خلکو عزتونه هلته پامال کېږي، بېعزتیانې هلته هغه کېږي. د دې سړي نه د دې هلک نه به څه د خیر تمه خلک وکړي چې دا به سبا د قوم د یې خدمتګار جوړ شي، د ده نه به سبا یو درنده جوړېږي، د نه به سبا یو غټ بدماش جوړېږي چې دی په کالجونو کې، په یونیورسټو کې د خلکو عزتونه هلته لوټ کوي، هغه بېعزتیانې ونه کوي. زما وروڼو، اسلام د امن درس ورکوي، اسلام د سلامتیا درس ورکوي. پکار دا وه چې دا میلمه راغلی راشه لږ اکرام یې وکړئ، نوی راغلی لږ به خفوي، کور نه راغلی دی عزت یې ونه وکړئ، روټۍ ولې وکړئ، چکر مکر ولې په کالج کې په یونیورسټۍ کې ورکړه، دی به راولګي الټه به بېعزته کوي. ډېر هلکان کېدای شي په دې وجه باندې کالجونو ته یونیورسټو ته نه ځي چې دې ظالمانو نه هلته تنګ دي، چې دا ظالمان زموږ هلته بېعزتي کوي. دغه کالج او د یونیورسټو هلکانو ته زه درخواست کوم دا حدیث مخې ته کوي لږ چې ګوره لاندې درجه د سود د هغې دومره ګناه د خپل مور سره بدکاري کول چې عقل یې بد ګڼي، نقل یې بد ګڼي، کافر یې بد ګڼي، مسلمان یې بد ګڼي، او غټه درجه د سود د مسلمان بېعزتي کول دي. اوس په خپله تپوس وکړه چې د دې به څومره ګناه وي، دا به څومره غټ جرم وي. لږ د الله خاطر وکړئ، د الله بندګانو، دا په کوم شړو باندې سره وئ تاسو؟ دا قوم به ستاسو نه څه تمه وکړي د خیر، دا مور او پلار به ستاسو نه څه تمه وکړي د خیر چې تاسو دومره بېعزتیانې په کالجونو په یونیورسټو کې شروع کړي. دا پولنګ دی، صرف پولنګ. تاسو څه مخکې ویل ټوله وجه سره د دین نه لرې والی. معافي دې الله وکړي زموږ کالجونه یونیورسټۍ دا د دین نه اکثر خالي دي. په کار دا وه دغه پرنسپلانو له پکار وه، دغه چانسلرانو له پکار وه چې هغې په دې یونیورسټو کې، په دې کالجونو کې باقاعده ماهانه یو تربیتي پروګرام هغه منعقد کولی او ښه جید علما یې راوستلی چې هغې ته د اخلاقو درس ورکولی چې دین یې ورته ښودلی وی چې اخلاق څه ته وایي. انشاءالله تعالی تا به لیدلی شي بیا به څومره دا خلک دینداره وي، د یو بل سره مینه محبت